السلام علیکم د سکون رادیو د خپل رسنۍ څخه مو د نیوزیلند او مهمه خبرونه ته هرکلی زه کرم خان سمسوریم د کندهار د عیسایو معلوماتو ریاست وایي د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې څه باندې 93,000 برېښنایي او کاغذي پیژندپاڼې ویشلې دي. د مسؤلینو په وینا د ادارې تیر کال د پیژندپاڼو سربیره 1914 تنو ته د زیږون کارتونه او د نوي د مړینې پارچې هم ویشلې دي. د اوبو او انرژي وزارت د هیواد په یو شمېر سیندیزو حوزو کې د شدیدو ورښتونو له کبله سیندونو کې د اوبو له سطحې لوړېدو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د اوبو او انرژي وزارت په وینا دغه اټکل نن او سبا د بادغیس، غور، هرات، فراه، دایکنډي، غزني، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیا، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تالقان او فیض آباد سیندونو په تړاو شوی دی. د غزنی امنیتي مسؤلین وایي چې د کابل له هرات پر لویه لاره د غزنی ابان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 2 موټرو او 2 موټرسایکلو د ټکر له امله 2 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلینو د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودلې ده. د افغانستان د بدني ښکلا او فټنس ملي لوبډله چې له نړیوالو سیالیو 1 مډالونه ترلاسه کړي و نن سهار هېواد ته راستنه شوه. د بدني ښکلا او فټنس نړیوالې سیالۍ چې 15 پړاو او د افغانستان لوبډلې هم پکښې ګډون کړی وو د روانې زیږدیز میاشتې له 15 تر 11 نیټې پورې په مالدیپ کې ترسره شوې. د پاکستان په ګلګیټ کې د بس د چپه کېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د پاکستان په ګلګیټ بلوچستان کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې 14 کسان چې واده ته روان مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې بس ټول 22 تنه سپرلي لرله چې 12 تنه لا هم لا درکه دي او 1 تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وسوه چې ډرایور د ډېر ګړندیتوب له امله د بس اداره کېدل له لاسه ورکړي وو. په 13 اګست میاشت کې د پاکستان په شمال ختیځ او جنوب لویدیځ کې د بسونو د ټکر پیښو 14 کسان وژل. دا و د سکون رادیو د خپل رسنیو څخه د نیوزیلند او مهم خبرونه زموږ له روانو خبرونو سره اوسئ.